هغه موږ ته آیت الکرسی نه چار دیوالي جوړه کړه جی آیت الکرسی چې ولولې داسې چوفکې واچوي تر سهاره پورې به در باندې څوک ګولۍ ډزم نشي اثر نه کوي د خلقو توجه یې کم خوا واړوله زما په خبره پوهېږې هغه آیت چې الله رالېږلی و د خپل پهچان دپاره چې دا ولوله دې کې غور وکړه ما وپېژنه زه الحی یم القیوم یم لا تأخذه سنة ولا نوم یم له ما فی السماوات وما فی الارض یم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ولا ذات یم ومې پېژنه ملا راغې خلقو ته ووي چې دا دې په ځان چوف که تر سهاره پورې به کرسي ورته وایي دا ډېر مبارک آیت دی د قرآن کریم په تمام آیتونو کې سردار آیت هغه آیت الکرسی ده دې کې د الله توحید ذکر دی د الله الوهیت ذکر دی د الله وسعت علمي ذکر دی د اله العالمین قهریت او غلبه ذکر ده د رب کریم نور خپل صفات باندې مشتمل آیه کریمه دی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دا یو آیت کریمه دا که چا اوبو پیری وویلو او دې د کور نه وتو په ځان یې چوف که 70,000 فرشتې دا به د ده نه مخکې وروستو د ده په حفاظت کې رواني مبارک آیت دی وړوکی آیت دی خو د کمال نه ډک که چا د شپې تلاوت کو د رب کریم د طرف نه یو حافظ په ده مقرر شي جنی غل ډاکو ضرري انسان وغیره هغه دلته رسیدګي نشي کولی بیا بخاری شریف کې حدیث موجود دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته صدقه یعنی د عید الفطر صدقه الفطر سرسایه کې کجوري راغلي وي جمعات کې داسې ډېرې لګېدلې نبی علیہ السلام په ابو هريره رضی الله عنه مقرر کوي ته د دې ساره نه کې هغه ویل خاصه ابو هريره سے فرمایي زناستم د شپې سیسه وته و یو کس رادن نشو غوړې داسې د غریبې او کمزوري لباس کې رادن نشو وې د کجورو دې ډېری تکې ناستو تیله ور سره لکه را ډکې و دې تیله ته ورچ نو زه ورغه ما ورته ویل چې دا خو د رسول الله مبارک امانت دی او زه ورته مقرر کړی یم څوکیدارې دا تاسو کې بما ته وی چې ډېر کمزوري او ضعیف او فقیر اهل عیال لرم ډېر تنګسته او غریبې فقیرې راوستم او دې تکې ناستم ما رسول الله مبارک ته مخامخ نه کی بیا به نه راځم تا سره واده کوم نن مې پرېږده وې زړه مې پرې خوږ شو ما ورته ویل چې زه بیا رانش دا خو امانت دی د رسول الله مبارک د سحر جمع ته راوځي ما ورته یو کیسه نه ده کړې مبارک چې د سوایي مونځ ادا کوي نو زما پوښتنه کوي چې ابو هريره ما ته راولئ زه چې ورته راغلم نو ما ته وایي چې ما فعل اسیرک البارحه ستا د کیدي بېګا څوک تا چې سړی نیولی و اسه کیسه وه اسه شو ما ورته ویل چې قربان هغه خو ویل چې ډېر بچیان راته کور کې ډېر ناست دي زه غریب یم وس مې نه کېږي غریبۍ راوستی یم مبارک ما ته وایي چې دروغ یې درته ویلي دي انتظار کوئ انه سیعود بېګا ته بیا را روان دی لکه د رسول الله مبارک د دې علم اندازه ولګوئ ښه کیسه هم نه ده کړې کجوري جومات کې دي مبارک په کور کې دننه حجره شریفه کې دی غل راځي رسول الله مبارک کور کې دننه خبرېږي صحابي ورته حل نه وایي دې ته په خپله پوښتنه کوي چې سړی دې نیولې وه او دغه کیسه څنګه شوه او بیا ګوره علم یې څومره فراخه دی ورته وایي دروغ یې درته ویلي بېګا ته بیا را روان دی انتظار ورته کوه دویمه شپه وه ابو هريره صاحب وایي زه ناست وم دغه کس په هغه شکل کې بیا راغی بیا لکه ډکۍ تیلې ته ورچئ
زه ورغلم، ما ورته ویل چې تا خو ما سره وعده کړې وه چې زه به بیا نه راځم، ته خو بیا راغی. زه به د سحر له رسول الله مبارک ته مخې ته کښېنوم، ستا باره کې به هغه فیصله کوي. وی دا اولې شپې دی راته زیات وژړل او زاري مې رتې وکړه، اوړه مې پرې خوږ شو، بیا مې خوشېد. سحر چې مبارک لمونځ وکړو بیا ما راغواړي چې راشه. بېګا دی چا سړی نیولې وه کېدي هغه دې څه کړو، د هغه څه کیسه وه؟ ویل چې صاحب ډېر زاري مې رتې وکړه، اوړه مې پرې خوږ شو، خوشې مې کړو. ما ته وایي چې دروغ یې درته ویلي. درېیمې شپې انتظار کوه، بېګا ته بیا را روان دی. زه درېیمه شپه وه ناست یم، ذکر و اذکار کوم، لمونځ مې وکړه او مغه کس په هغه هیئت کې بیا راځي د کجورو دې ډېري ته کښېني، لپې ډکوي، تیلې ډکوي. ما کلک رونی وه چې نن شپه خو دې نه پرېږدم، درېیمه شپه د بار بار زما سره وعدې کې چې بیا نه راځم او بیا راځي. زه به دې سحر له محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته پیش کړو چې هغې ستا باره کې هر څه فیصله وکړه. بس وی دې ما ته وایي چې زه به درته قرآن کریم کې یو آیت وښایم، که ته دغه آیت لولې لا یزال من الله علیک حافظ، د رب کریم د طرف نه به تا باندې یو حافظ مقرر شي. بیا به تا ته جني، شیطان وغیره یو شی هم ستا مال ته نږدې کېدی نه شي. نو که ما پرېږدې هغه آیت درته ښیمه. صحابه د دین د مسلو ډېر شوقیان وي، وښایه. د ورته آیت الکرسي ده، وي زه لاړ شه. سهار له چې مونځ وشو پیغمبر علیه السلام دې بیا راغوښته، وي دې خورا شي ما فعل اسیرک البارح. د ورته کیسه شروع کړه چې یا رسول الله هغه خو ما ته یو آیت وښودو، که دا آیت وی د الله طرف نه به یو حافظ ستا په مال او ستا په اکونټ او ستا په خزانه او ستا په جان او په ځان مقرر شي، بیا به جني و بل شري و شیطان وغیره شر نشي درکولی. مبارک ورته وخندل، وي دا سړی ډېر کذوب او کذوب دروغجن ډېر زیات دی، خدای درته رښتیا ویلي. که آیت کرسي لولې د الله د طرف نه به یو حافظ او یو څوکیدار، یو ستا ساتونکی په تا مقرر شي. او اخر کې ورته وایي چې ابو هریره دا سړی دې وپېژندو چې دا 3 شپې راغو، دا څوک و؟ ودې پېژنده؟ نو دی ورته وایي چې نه. مبارک ورته وایي دا شیطان، او شیطان کذوب دی، په دې اوږد عمر کې رښتیا نه دی ویلي. او رسول الله مبارک ورته وایي چې دا یو خبر یې تا ته رښتیا وکړه، آیت کرسی کې دغه کمال شته چې دا ولولې ستا هر څه بیا محفوظ وي. آیت کرسي ډېره لولې.